فلسطيني قضية حقائق أو واقعتنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ورونو مسلمانان د توحید د بیرغ رښتیني وارثان دي. مسلمانان په دې باور لري چې دوی د داود او سلیمان او د بني اسرائیلو د نورو هغو نبیانو علیهم السلام او صالحینو رښتیني او حقیقي وارثان دي چې یوه اوږده موده یې د توحید در بیرغ لاندې پر فلسطین حکومت کړی دي، او یوازې مسلمانان د دې وړ او مستحق دي چې د دې ځایناستي وي، ځکه دا مسلمانان دي چې د هغو انبیا علیهم السلام او د هغوی له مؤمنو پیروانو وروسته یې د توحید رپې اوچتې کړي او رپانده یې ساتلي دي. مسلمانان په دې عقیده دي چې بني اسرائیل له حق او سیده لارې بېلارې او منحرف سوي دي، آسماني کتابونه یې تحریف کړي، نو په دې پاکه او مقدسه ځمکه کې د دوی حق نسته، بلکې دا مقدسه ځمکه د هغو مسلمانانو حق ده چې د حق او ایمان بیرغ یې اوچت او رپانده ساتلی دي. د مسلمانانو متضمنه او جامع واکمني پر فلسطین په ځانګړې توګه بیت المقدس د مسلمانانو د واکمنۍ په مهال د دوی سلوک او تعامل یو متمدن او جامع سلوک و چې حتی له خپلو دیني مخالفینو سره هم عدل، احسان، عفو، بخښنه او نیک تعامل درلود. د یهودو، نصرانیانو او نورو حقوق یې خوندي ساتلي وه، د هغوی حمایت یې کاوه، له ظلم او بدي یې ساتل، بلکې د هغوی له ځواک او امکاناتو یې د اسلامي تمدن په جوړښت کې استفاده کوله. دا په داسې حال کې چې له مسلمانانو پرته د نورو واکمنو سلوک او تعامل بل ډول و، داسې چې له نورو دیانتونو سره یې ګډ ژوند نه منلی، د نورو ادیانو پر پیروانو یې ظلمونه کول او هڅه یې کوله هغوی تصفیه او له منځه یوسي. د مثال په توګه روم او صلیبیانو او نورو پخواني تیر سوي یادول سویو او یا لکه نننۍ صهیونیستیان چې نن ورځ یې بېساري ظلمونه او وحشتونه کوي. فلسطیني اولس په فلسطین کې تر ټولو پخوانی هستوګن او د دې خاورې په رنګ رنګ سوي اولس کنعانیان دي چې شاوخوا 450 کاله پخوا له عربي جزیرې دلته راکوچېدلي دي. دا سیمه په لومړنیو کې په ارغ د کنعان یعنې د کنعان ځمکه یادېدله. د فلسطین اوسني ولس یا هستوګن د کنعانیانو او د مدیترانې په ختیځ کې د اوسېدونکو عربي قبایلو او اولسونو په البست یا فلسطینیانو مشهور دي. اولاده یې ده سره د دې چې پر فلسطین په مختلفو وختو کې مختلفو اقوامو حکومت کړی، خو هستوګنو یې په مستثره توګه او هر دور کې د دې خاورې د عمران چارې جاري ساتلې دي. د همدې فلسطینیانو غوڅ اکثریت اسلام قبول کړی او د اسلام په راتګ سره یې ژبه عربي سوې، او په دې سره د فلسطین ځمکه په 15 هجري او 646 میلادي کال کې د اسلامي فتحې له لومړۍ ورځې تر نن پورې د عربي او اسلامي هویت اوږد تاریخ لري، او دا چې په 1948 میلادي کال کې د دې عربي او اسلامي هویت لرونکي خاورې یوه برخه په زور او جبر سره د صهیونیزم تر ورکه لاندې راغلې د اعتبار وړ نه بلل کیږي. د فلسطین په ځمکه کې د مسلمانانو حق. په فلسطین کې د یهودو د تاریخي حق په اړه ادعاوې پر دې ځمکه د مسلمانانو او عربانو د حق پر وړاندې باطلې او د نه منلو وړ دي. د فلسطین اصلي زامنو دلته د بني اسرائیلو د دولت د داود مملکت له جوړېدو 1500 کاله مخکې دا ځمکه آباد کړې او پکښې میشت وه. فلسطینیانو د بني اسرائیلو د دولت په اوږدو کې او له دې ځمکې سره د یهودو له اړیکو له غځېدو وروسته هم تر ننه دا ځمکه آباده ساتلې ده. بنو اسرائیلو د فلسطین پر یوه برخه حکومت کړی، نه پر ټوله فلسطیني خاوره. د دوی دا واکمني تقریبا 4 پیړۍ اوږده ده،
خصوصا د 1586 قمري او میلادي کلور ترمنځ. بیا یې واکمني داسې له منځه تللې لکه څنګه چې د اشورایانو، پارس، فرعونیانو، یونانیانو او رومیانو د دولتونو واکمني ختمه سوې ده، مګر فلسطیني اولس تل او په هر دور کې دلته میشت او موجود و او اسلامي واکمني تر ټولو اوږده واکمني ده، ځکه چې 1200 کاله دوام کړی. 1909 میلادي البته له صلیبي 90 کلنۍ دورې پرته. یهودانو له 115 میلادي تر شلمې پیړۍ تقریبا 800 کاله د فلسطیني پیښو په بهیر علمي اغیز او تأثیر نه درلوده او دلته هیڅ ډول سیاسي رهبري او تمدني موجودیت نه و، بلکې دیني لارښوونې یې دې سیمې ته عودت او ستنېدل حرام وګرځېدل. او د مشهور لیکوال آرتر کوستلر په څېر د یو شمېر یهودانو څېړنې ښیي چې د معاصرو یهودانو تر 80% زیات له فلسطین سره هیڅ ډول تاریخي تړاو نه لري او نه هم له قومي پلوه له بني اسرائیلو سره کومه اړیکه لري. د نننیو یهودانو غوڅ اکثریت د خیزر یعنی د الاشکناز له یهودانو سره تړلي دي او دا هغه قبیلې دي چې د قوقاز په شمال کې هستوګن وه او په 8 میلادي پیړۍ کې یهودان سوي دي. نو که د یهودانو کوم ځای ته د عودت یا ستنېدا حق لري، هغه ځای فلسطین نه بلکې د روسیې جنوب دی. بله دا چې له فلسطین سره د یهودانو د تعلق او ارتباط ادعا د دې حقیقت له مخې بې بنسټه ده چې وایي زیاتره بنو اسرائیلو دا ونه منله چې له موسی علیه السلام سره مقدس ځمکې ته په سفر کې ملګرتیا وکړي، لکه څرنګه چې د دوی زیاترو هغه مهال هم دې ځمکې ته د عودت انکار وکړ چې پارسي امپراتور قورش وړاندیز ورته وکړ چې له بابل دې خاورې یعنی فلسطین ته ستانه سي. د تاریخ په اوږدو کې حتی د صهیونیستي پروژې د تطبیق پر مهال هم یهودان په فلسطین کې په ډېر اقلیت کې وه. د فلسطین د اوسیدونکو په تناسب یې شمېر نهایت کم و او په نړۍ کې د ټولو یهودانو په نسبت همدلته فلسطین کې اقلیت و.